بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته په دوبۍ کې یو مؤسسه ده، یعنی یو خیراتي کمپنۍ ټرست دی. هغه خلک پیسې ورته جمع کوي، دی رسید ورکوي، هغه بیا اجتماعي قربانۍ کې دغه غوښه بیا د غریبانو ملکونو له اصلي د مهاجرو له دا کمپونو کې ځي. نو دغه سره اجتماعي قربانۍ کې شرکت کول څنګه؟ شرکونکي اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. علامه مفتی انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د قربانۍ د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 26 ودې ته تفصیل ورکړی دی. اله لرو چې تاسو دا ټوله ښه په غور سره واورئ. هغه لیکي چې په موجوده وخت کې اجتماعي قربانۍ رواج عام سوی دی او په ډېرې ادارې دغه خدمات سر انجام کوي. هغه وایي چې دا بالکل شرعاً جایز، په دې کې هیڅ قباحت نشته. په حواله سره د فتاوای هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 304، فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحه نمبر 429، البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 140، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 80. لیکن په اجتماعي قربانۍ کې د دې خبر خاص طور باندې خیال ساتل ضروری دی چې په کسته د یو حرام ګټ والا پیسې په دې کې نه شامل. یو سړی حرام دی، د سود پیسې دي یا د غلا پیسې دي یا د رشوت پیسې دي، یو حرامي پیسې دي، دی په دې خبر دی دا پیسې حرامي دي. نو که دغه پیسې په یو قربانۍ کې شامله سوې، هغه قربانۍ بیا صحیح نه. د دې څخه د خلاصون طریقه دا ده چې یو غټ بینر ولګي، یو غټ اشتهار ولیکي چې د حرامي پیسې دي لکه سود، خمار او داسې د غلا او د دې دا پیسو والا دي په دې اجتماعي قربانۍ کې شرکت نه کوي. دغه اعلان جوړ او چې کله اجتماعي قربانۍ کې یو مشترکه حیوان حلالوي، داغه سمخ کې چې د کوم وو کسانو د طرفه سره د وو شریکان طرفه سره د قربانۍ کېږي، د هغو تعین ضروری دی او د حلالولو په وخت کې د هغو د طرفه سره نیت کول هم ضروری دی. که چیرې تعین نه وي کړی، نو تعین نه کول د وجه بیا د قربانۍ نه صحیح کېږي. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 312. نو په دې باندې محترمینو دا ضروری ده چې د هغه د طرفه سره نیت وکړي چې کوم سړی په دې پیسو کې شرکت کوي، یعنی هغه رسیدونه د دې سره ورسره وي چې دا وو کسان د طرفه سره دا غوی دي، یا د هغو نیت کې د هغو د طرفه سره تعین وکړي بیا حلال کړي. او که ایسې حلالوي نه د چا نیت کې کړی دی نه تعین کړی دی، ایسې حلالوي، نو بیا دغه اختری نه صحیح کېږي.